د علاج اخر داسې حد ته لاړم چې پېښوره پورې یو د انې ټیسټ چې کوم دی په 35,000 روپۍ دی. په 35,000 یو د انې ټیسټ یو انې ټیسټ دی. زما په 10,000 روپۍ باندې ما دغه یو ډبې دی بس نور ختم شوی دی. نو دې دپاره ما دا ریایي دي اوس به بل بیا هغه څه غواړه دا مې خلاص شو دا دوا ختمه شوې ده. دا ویډیو د شیر کې مخې ته چې بل کس ورسي بل ته ورسي هر ځای ته چې راورسي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم ایجاز بونری. زمونږ دا نننې پروګرام چې دی نننې ویډیو چې دا نن مونږ راغلی یو د یو داسې غریب او لاچاره چې بالکل ستاسو د مدد محتاج دی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو دوستانو زموږ ټول د کلمې رونه یو. ما تقریبا 3 کال دی تاسو د مریض چې کوم دی نو څه مرض دی لکه څه د کینسر هم دی او تور جړی دی په 10,000 روپۍ مې یو ډبی سره ډبی را سره پروت هم دی. اوس مونږ به تاسو ته څو خلک 600 او په 10,000 روپۍ یو ډبی دی دا علمه نور مې بس ختم شو. یو ډبی چې دی په 600 د 6,000 او 300 6,000 په 300 چې کوم دی نو یو ډبی دا خو لا نورې ګولې د علاج اخر داسې حد ته لاړم چې پېښوره پورې یو د انې ټیسټ چې کوم دی په 35,000 روپۍ دی. په 35,000 یو د انې ټیسټ انې ټیسټ دی. زما بس نور ختم شوی دی. اخر مې دا دغه کړه چېرې ویډیو کومه اول د الله نه مدد غواړو پسې که څوک مونږ سره لاس کولی شي بیا زه د شهروم دی او د اکمل باچا دی په کوټه کې یم په ډیسپنسرۍ کې یم د سوات بره د بارند علاقې دلته زه پاتې کېږم. زما دلته ډېر وخت شو دغه دیاړیانې 500-600 روپۍ دیاړي پاکستان کې علاوه نور څه نه وي هغه باندې هلکان مې هم لګیا دي زه هم لګیا یم. 3 کال شو زما نور وس مکمل تاسو د مریض دا 3 کال دی دا 3 کال دی د بیمارۍ په پېښوره پورې د مردانه پورې لاړم د ګمبد مېرې پورې لاړم نو خو زما نور وس ختم شو واپس مریض راوستی دی او دا په کټ کې پروت دی. نو کتونکو څنګه چې تاسو کتې شئ او اورئ د دوی د مریض چې کوم دی 3 کال پوره شو 4م کال روان دی اوس دا بالکل لکه ښه کېږي لا نه ښه کېږي. بل چې کوم دی زمونږ داسې حساب وشو چې مونږ خپل وس کړی دی چې کومه د دیاړۍ پیسې هغه مونږ لګولې وس زه خو بل په کوټه کې څنګه چې تاسو اورئ د یو ټیسټ په 35,000 په 15,000 یو دی جی نو زمونږ نور وس نشته. دیاړي خو تاسو ته څه خبره هر چا له پته دی چې پاکستان کې او په دې علاقو باندې خو د 500 ګوره هر چا پې نه چلېږي نو د مریض دا خو بیا څه علاج وکړو. بل چې کوم داسې حساب شوی دی چې زما نور وس ختم شوی دی مکمل. زه دا وایم یو ډاکټر یو پیسري چې هغه موږ له داسې راه راکړي د دې ټیسټونو د دې دوایانو زه تصویران لېږم او نورې کومې چې په سوات کې ما وکړه اوس په دې وخت کې یو نه بل نه اخیستې د 3,000 روپۍ ما خرڅ کړلي 3,000 روپۍ خپلې چې کمې مزدوریانې پیسې وي چې 10,000 کم دي که 18 کم 4 لک روپۍ وي زما زامنو هغه مکمل ختمې شوې. نو اوس موږ نور مې وس نه رسېده نو ما وی زه به یو ویډیو والا ګورم یعنی ډېر مجبوره شو نو ځکه دا ډېر د مجبورۍ نه چې وایي زه یو ویډیو والا غواړم د لاس موږ دا ویډیو کوو او داسې غټ ډاکټران دي په دنیا کې هر ځای کې شته که دا ویډیو اوس یو ډاکټر ګوري فرض کا ډاکټر یو پیسري هغه دې موږ له داسې راه راکړي موږ خپل نمبر هم درکوو. تاسو دا نمبر ورته مو څه وایئ 0334 92 190 دا زموږ بیا وایي 0334 92 190 دا زموږ د ټلیفون دغه بار دی د موبایل. نو تاسو سره په خپله هم رابطه کولی شئ او اکاونټ نمبر چې دی هغه به هم زه تاسو ته کېدم په سکرین. نو چا څه قسمه دوا څه کېږي تاسو چې کوم دی که د چا څه د وسه نه کېږي نو تاسو صرف او صرف یو دا وکړئ چې دا ویډیو شیر کړئ نو کېدای شي ستاسو د یو شیر کېدو په وجه دا ویډیو هغه چاته ورسي چې چارې کېږي د پیسو ورکولو او وایي چې لکه ځان له د آخرت ګټه کي نو تاسو بالکل د دوی مدد وکړئ.
بالکل ستاسو د مدد بل دواګانې موږ له کوي چې هر ځای کې څوک ورور مسلمان موږ له دواګانې کوي چې زیاتره زموږ دا ویډیو چې کم دی نو دا مسافر بایګان هم ګوري د مسافر دعا چې کم دی نو هغه قبلېږي نو پلیز تاسو د دوی لپاره خاص کر په 15 وخت مانځه کې دعا کوي. موږ ډېر مجبور شو دا دریم کال دی څلورم را لګېدو والا دی لګېدلی دی بلکې د دې 11مې میاشتې ته زموږ ولکه 3 کاله پوره شو او دوی تاسو دا روغ بونیر چې خو ګرځاو بیا پسې بار کم لاړئ بیا پسې مردان ته لاړو پېښور ته د قوت هسپتال پورې لاړو نور وس مو مکمل ختم شو لکه مطلب پیسې ختمې جو بس مریض په کور واپس 12مه 14مه ورځ چې موږ په کور باندې ناست یو دغه عرضي ستن د سټور نه راوړه دلته کې وو. نو کتونکو تاسو ته پته وي څوک په احساس د چا د اوښکو کړي چا چې په عمر کې جړلې نه وي نو دا ورځ د تاسو باندې الله پاک نه راولي بیا هم که په چا راغلي نو هغوی ته به پته وي د دې ورځ نو زه تاسو ته بیا هم ریکویسټ کوم تاسو ته درخواست کوم چې تاسو د دوی سره مدد وکړئ او هیلپ سره وکړئ که د چا څه قسمه څومره هم پیسې د وسه کېږي نو کنټیکټ نمبر هم تاسو هغه هم لیدی شئ په خپله سره رابطه کولی شئ که څوک په خپله د دوی خواله راتله غواړي نو او که څوک راتلی نشي زیاتر مسافر بایګانې او مدد سره کول غواړي نو څنګه چې ما تاسو ته وایي اکاونټ نمبر دی په تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو تاسو بالکل دوی له پیسې را لېږلی شئ چې څومره هم پیسې دوی له څوک راولېږي نو په هغې باندې به زه یو ویډیو بیا جوړوم دوی له به یې په خپله مونږ راوړو په خپل لاس او تاسو به یې ښیو خو پلیز تاسو ته بیا هم زموږ چې کومه غاړه وه مونږ خلاصه کړه او زما چې کوم دی نو دا خاک جوړېده چې ما د دوی سره دا ویډیو جوړه کړه اوس نور چې کوم دی نو ستاسو خوښه تاسو سره څه قسمه مدد کول غواړئ نو بالکل کولی شئ. نو موږ د امنور کې د اجمل باچا دی او شهرت خان باچا په کوټه باندې پاتې کېږو دی چم گاونډ کې هر چا له پته ده چې موږ په دې ځای باندې پاتې کېږو مسافر یو او د برې نه موږ راغلي یو هلته کې زموږ آبادۍ نشته نور څه نشته کوم چې آبادیانې وي هغه غټ سیلاب کې په سن 2000 کې تللي دي اخر موږ د دې دغې دپاره مې دا خپل وراره راغوښتو مې هلکه موږ له دا ویډیو وکړه او د پاره د خدای وکړه نه مې د خرچې واز راسي نه مې د بل شي واز راسي مې د پاره د خدای وکړه اوس پسې لاړم مې راشه لکه مې زما سره نور وس ختم شوی دی او دې کې اوس موږ اوس نور وس نه رسي یو ډاکټر یو پیسر یي نو موږ له دومره رای راکړي چې د په دې هسپتال کې علاج کېږي په دې کې کېږي یا داسې یو بل ځای ته بوځئ موږ له رای راکړي خو غټ ډاکټر زموږ دغه ویډیو دې وګوري او موږ له رای راکړي په دې نمبر باندې دا ویډیو دې شیر کې مخې ته چې بل کس ته ورسي بل ته ورسي هر ځای ته چې راورسي د دوی د شیر کېدو په وجه باندې یو داسې کس ته ورسي چې د هغه په وجه ستاسو سره مدد موږ سره مدد وشي او موږ سره د علاج پوره کوشش وکړي حکومت له هم دا درخواست دی چې حکومت موږ له سرکاري طور باندې یو کار وکړي زموږ نور وس نشته نه کېږي بالکل ځکه چې لکه تاسو بالکل لکه مکمل ختم شوي دي پیسې را سره نن مې دا بیا هلکان د جمعې ورځ هم لیږلي دي چې هلکه کار وکړئ موږ له دومره راکړي چې د عرضي طور دا تکلیف موږ له لږ چاته کنټرول شي. تاسو چې وایي یو ډبې په څو دی 350 روپۍ 350 نو یو ډبې تاسو لږ سوچ وکړئ لکه دا خو الله خیر ډېر زیات لکه ډېر زیات دی یوه ستن چې کوم ده اوس هم ما یو کس سره ایښې ده هلته امنور کې هغه په 1950 روپۍ ده 1950 یوه ستن ده اوس ما هغه عرضي راوړله چې کوم وخت کې ما نه ضرورت دی ما په پریزر کې ایښې ده هلته ورته په امنور کې نو زه دا وایم چې یاره د دغه ګرانې ستنې دي ګرانې دویانې دي زما په وس نور نشته پیسې را سره چې کمې وي ختمې شوې. نو کتونکو دوی چې دي تر اوسه پورې خپل کار کړی او اوس هم لګیا دي په دې سپینه ږیره باندې دوی لګیا او خپل کار کې دیاړي کوم 500 روپۍ دیاړي ده چې وس مې راسي وس نه کېږي علاج په دې نه کېږي خو نه کېږي نو دغه باندې زه مجبور راغلم الله لپاره یو کس امداد کولی شي او الله لپاره خدمت کولی شي موږ له یو دې کې لار ښودلی شي ډاکټر یو پیسر هر څوک شي نو موږ له داسې یو لار وښیي چې یاره موږ چاته دغه شو حکومت له مې دا درخواست دی چې موږ سره سرکاري طور موږ سره امداد وشي موږ سره دا اجر به یو خدای ورکوي موږ څه نه شو کولی موږ به صرف دعاګانې کوو بس نور زموږ وس نشته موږ د دعاګانو وس دی او د حکومت او د نورو کسان به موږ سره خپل د هیلپ دغه به وس وي. څنګه چې تاسو اورېدې د جړانې ډکې خبرې نو امید لرم تاسو به هم پوه شوي نو بیا هم که تاسو دا ویډیو تر اوسه پورې نه شیر کړی نو صرف او صرف د ثواب په نیت شیر کړئ بیا هم که د چا وس کېږي نو د دوی سره تاسو په خپله هم د دوی نمبر ما تاسو ته په سکرین باندې وښولو او په خپله ورسره رابطه کولی شئ په خپله له هم راوړی شئ پیسې
بیا هم کله چې اواز کېږي نو څنګه چې ما تاسو ته وایي اکاونټ نمبر دی نو زه تاسو ته په سکرین ږدم نو څوک سره څه قسمه مدد هم کولی شي څومره پیسې هم څوک رالیږلی شي نو بالکل تاسو لا راولېږئ د دوی مدد وکړئ د دې اجر به الله درکړي. بیا هم نمبر زه وایم 0334 92 92 190 نمبر مې دی. جی دا نمبر چې تاسو ته څو ځله ووایي نو پلیز تاسو سره په دې باندې په خپله رابطه کولی شئ او د دوی سره مدد وکړئ. ډېر زیات مجبوره شو نو دا ویډیو جوړه کړه. په 10,000 روپۍ باندې ما دغه یو ډبې دی بس نور ختم شوی دی نو دې دپاره ما دا ریایي دي اوس بل بیا غصه غواړه دا مې خلاص دا دویم ختمه شوې ده نو دغه دپاره زه اوس دا کوشش کوم چې دا کاغذونه دي زما د دوی به مونږ تاسو ټوله ویډیو ورکوو. څنګه چې تاسو ولیدل وکتل د دې ځای نه والا سوات مردان پېښوره پورې او د دوی دا دوايانې هم تاسو ولیدې نو پلیز په اخره کې زه تاسو ته بیا هم ریکویسټ کوم درخواست درته کوم چې دا ویډیو د ثواب په نیت شیر کړئ او د دوی سره ضرور امداد وکړئ چې چا څه قسمه هم د وسه کېږي. اخره کې ورته څه پیغام ورکړئ په کوم ملک چې دي په ټولو مسافرو باندې رونو باندې ټولو باندې زموږ سلامونه وي. بعد د سلام نه زه دا عرض کوم چې چا د وسه دوا کېږي ماله ډېره دوا هر مانځه پسې 5 وخته راغواړي دواګانې غواړي خدای پاک زموږ د مریض شفا ورکړي. چا د لاسه خدمت امداد کېږي هغه د هغوی دغه اجر به خدای ورکړي. زه د چا بدلې او چا دغه نه یم دغه زما کاغذونه دي او دغه زما د مریض ټیسټونه او هر شی را سره موجوده دی. نو کتونکو څنګه چې زما فرض جوړېده څنګه چې تاسو ته پته ده دا ویډیو مې صرف او صرف وکړه چې دوی ډېر زیات مجبوره شو نو دا ویډیو ته موږ وکړه موږ وایو چې تاسو د دوی سره مدد وکړئ نو پلیز دا سره مخکې لازمي شیر کړئ او اجاز بونري لور کې اجازت شرط چې مې خوشحاله او بری اوسېدل والله په امان.